په دې مراسمو کې د بلخ ولایت د ترانسپورت رئیس ډاکټر محمد حسین فاتح دغه ترمینل د معلوماتو د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دغه ترمینل په زر جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د دغه ریاست په واک کې دی. په دغه نوې پروژه کې جومات، د اوداسه خونه، امنیتي خونې، د ساه کیندل او ترمینل دننه جغل اچول شامل دي. همدارنګه دغه ترمینل د جوړولو کار د لال محمد بختي شرکت لخوا ترسره کیږي او ټاکل شوی ده چې د یو کال په موده کې بشپړ شي او دغه ترمینل د زرګونو باروړونکو موټرو د ځایېدو وړتیا لري او د ترانسپورتي اسانتیا کې به مهم رول ولوبوي. د بلخ مرستیال والي مولوي نورهادي ابو ادریس په خپلو خبرو کې وویل د خوښۍ ځای ده چې نن د دغې سترې او اړینې پروژې د پرانیستلو شاهدان یو. دا ترمینل به په یو استراتیژیک موقعیت کې جوړ شي او نه یوازې دا په بلخ ولایت کې بلکې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې 9 ولایتونه او د حیرتانو بندر ته هم خدمات وړاندې کړي. و تماما مردم ملت و هر کسی که در اینجا گذشت میکنه و میگذاره برایشان فایدهش هست و هر کسی که در این پروژه کوشش کرده و کمک و تعاون و همکاری میکنه انشالله اجرش الله تعالی میده. د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د عوایدو عمومي رئیس عظیم الله کامران د بلخ ولایت اوسیدونکو ته د مبارکي ورکولو په ترڅ کې وویل د ترانسپورت د هیواد له اساسي بنسټونو څخه دی چې په اقتصادي وده او د کرنې په برخه کې ډیر مهم رول لوبوي. ښاغلي کامران زیاته کړه چې په تیرو 3 کلونو کې اسلامي امارت دې برخې ته ځانګړې توجه کړې ده چې په دې موده کې ترسره شوي کارونه د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات دي. د یادونې وړ ده چې دغه ترمینل به د اساسي معیارونو پر بنسټ جوړ شي او په راتلونکي کې په پام کې لري چې د یو لوی جومات، د موټرونو ترمیم ځای، ورکشاپ، دکانونه، هوټلونه او ګودامونه جوړ شي.